وزیر صاحب را سچ در باندې یو چکر وهم دی یو حقیقت منم چې ډیرو خلکو په دې आवाज اوچت کړی دی خو ستا بالکل پروا هم نشته اولاد واس نشته نن به زه درته یو ښایسته شان پریزنټیشن درکم وایي چې پېښور د ګلونو ښار دی منم خو داسې قسمه ګلونه هم پکې شته تا ولې سترګې پټې کړي آخر ولې د یو مالداره کس زوی چې نشه شي نو پلار ورته په پرایویټ هسپتالونو کې علاج وکړي او ټیک ټاک شي اوس که د یو غریب سړي زوی نشه شي هغه لاړ شي پوډري شي ګوره ډېر منسټران وزیران د ووټونو او د کورسو شوقیان دي زه وایم تاسو داسې قسمه کارونه وکړو چې خلک هم په خپل سرونو باندې کېنوي دا وګوره څومره بده خبره ده خبرې د کشمیر د فتح کېدو کېږي او دلته کې پوډریان روزانه د چرسو او د پوډرو جنګ کوي ته که اوس هم نه پوهېږې نو بس الله دې پوهې که زه لاړم زه یم حبیب الله افریدي